سلامونه درنو دوستانو، په دې هیله چې جوړ خوشاله یاستئ. موږ نن د کونړ مرکز اسداباد کې یو او یو داسې لنډ تنګ پروګرام دی. یو داسې شخص د ستاینې دپاره موږ را برابر کړی دی چې هغه ځوان د وطن خواخوږی، د ولس خیرخوا، چې په دې وروستیو کې کونړ ته یو مصیبت مخامخ و چې هغه زلزله وه چې د کونړ ډېرې سیمې ولړزولې او زرګونه انسانان پکې قرباني شو. په دغه مصیبت کې زمونږ استاسې یو فعال تکړه ځوان چې په ډیر مخلصانه شکل باندې د خپلو خلکو درد ته ځان ورسوو، په یو وخت کې هم د خلکو سره د زخمیانو د مړو په رایستو کې کار کوو، هم یې په د مړو په دفن کولو کې، او هم یې په نورو برخو کې او په وروستیو کې د مرستو په راجلبولو کې ډیر زیات فعال فعالیت وکړ. ښاغلی احسان الله کریاب دی چې ډیرو خلکو یې ستاینه کړې ده، چون د دې لپاره مناسبه وه چې ډېر لوی برنامه لوی پروګرام ورته نیول شوی دی. زمونږ عموما په افغانانو کې خو یو دا کیسه وي چې پس له مرګه انسانان ستایي، خو احسان الله کریاب په ژوندینې د ستاینې دی او ډېر زیات او په ډېرو لویو ښو مجللو پروګرامونو د ستاینې وړ دی. خو چون حالات داسې ترینګلي دي، ملګرو غوره وګڼله چې دا نن شپه چې ډېره مناسبه وه، اکثره دوستان سمون صاحب، عادل صاحب، جوهر صاحب، شهاب صاحب، ډاکټر صاحب حمید او همداسې تلوار صاحب، ژمن صاحب، سپینګر جبارزی، نو تلوار صاحب او دغسې شهاب صاحب او ډاکټر صاحب وحید الله حمید به ښاغلي کریاب صاحب ته دغه د پښتنو درانه لومړی شمله ور په سر کړي، په دې هیله چې راتلونکي کې هم په دغه ډول خدای دې باقي مصیبتونه نه راولي، خو په نورو د خیر په ښېګڼو کارونو کې دي د ولس سره په دغه ډول مخلصانه قدمونه کېږدي. او زمونږ امید هم دا دی ځکه ښاغلی احسان الله کریاب واقعیت چې سپین ګویه، سپین نیته او مخلصانه ځوان دی او په ډېرو بېلابېلو برخو کې د ټولنې سره اوږه په اوږه ولاړې فعالیتونه کوي، تر څو په راتلونکي کې نور هم تشویق شي او لا هم په دغه ډول فعالیتونو کې برخه واخلي. زه هیله کوم چې دغه شهاب صاحب ډېر زیات خدمت توفیق درکړي او په واړه جهان د خدای بریالی که کوم خدمت چې تا وکړو، کوم زحمت چې تا وویسته، واقعي چې په تش لاس باندې که نور ځوانان هم په دغه ډول مصیبتونو مشکلاتو کې د خپل ولس سره اوږه په اوږه ودرېږي، د دې وطن ډېر مشکلات به حل شي. نو ستا د بریالیتوب د خوشحاله ژوند په هیله. او کریاب صاحب په لرو بر کې د نړۍ په هر ګوټ کې ټولو مسلمانانو هغې وستایې او د دې د کړنو یې ډېره قدرداني وکړله. کریاب صاحب نوم یې په اخره کې پیغام دا ورکوم چې دا زموږ او ستاسو شریک وطن دی. کونړ خو زما پلرنی ټاټوبی دی او باید دا اسلامي او افغاني وجیبه ګڼم چې باید خدمت وکړم. زه د شهرت وږی نه یم، زه د چا د تشریفات په وږی نه یم. زما یوازینی هدف دا دی چې باید په پوره معنا باندې د ولس د حقوقو نه، د ولس کله چې زما په وطن کې یو ناورین رامنځته کېږي، طبیعي آفات رامنځته کېږي او زما هېوادوال زیانمن کېږي، خو تاسو ته زه د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ او د مزار درې دغه صحنه تشریح کوم، نو هر وخت کې ژړا راځي، دا ژوند هېڅ خوند نه راکوي. زما پیغام دا دی چې دا ټول انسانان به مرو، خو په ژوندینې باید خلک وستایل شي. نو تاسو نه ډېره مننه کوم د اسداباد د ټولو ځوانانو نه، د کونړ له ځوانانو نه، او تل هم همدغه اتفاق کړی دی، یووالی هم کړی دی. ځانګړې مننه به د ټولو ملګرو نه وکړم، د افغانستان د ځوانانو نه به یې وکړم چې دوی تل کاریاب ته ناز ورکړی دی. زه چې هرې سیمې ته لاړ شم، هرې بانډې ته لاړ شم، نو ما ته خلک ډېر ناز راکوي. مونږ چا ته پیسې نه دي ورکړي، مونږ چا ته بل شی نه دي ورکړي، خو خلک عزت د دې په خاطر باندې کوي. زه ورته وایم چې زه د دې وطن وګړی یم او د دې وطن نه به دفاع کوو او دا خاوره ده. زه کله کله وایم په خپل وطن کې د خلک کاریاب وایي، په بل وطن کې د خلک مزدور وایي.
نو پیغام دا دی چې په کونړ ولایت کې دغه ناورین رامنځته شو 20 شهیدان مې خاورو ته وسپارل. دغه صحنه کو زه بیانوم نو ډېری خلک به بیا مایوسه شي، بیا به خفه شي. خدای دې په وطن کې بیا دغسې فاجعه نه رامنځته کوي. افغانان دې متحد شي. بهر میشتې ځوانانو تل مېړانه وکړله او هغه هېوادوال چې زلزلې ځپلي دي ډېری ټپیان لرو په سیمه کې، شهیدان لرو، نو د هغې سره پوره همکاري کړله. نو د هغې نه منندوی یم. که چا زما یوازې دا وسه کېدله چې زه لاړ شم او دغه شهیدان له خاورو نه راوباسم، ماشومان له خاورو نه راوباسم، خو ما مبارزه وکړله او بالاخره غټې تیږې به د غره نه راکولېدلې او ما ویلې چې کاریابه هېڅکله نه په شا کېږم. دا مې وطن دی. کو په بدخشان کې ناورین رامنځته کېږي، کو په هرات کې رامنځته کېږي، کو په پنجشیر او تخار او جوزجان کې رامنځته کېږي. قرآن کې الله وایي چې انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. پیغام دا دی مسلمانان په خپلو منځونو کې ورونه دي او زه د فاشیزم د نظریې لپاره کار نه کوم، د قوم پرستۍ د نظریې لپاره کار نه کوم چې یو وایي زه پښتون یم، بل وایي زه تاجک یم، بل وایي زه هزاره یم. راځئ چې د نشنلیزم لپاره کار وکړو، د یو افغان نظریې لپاره کار وکړو. دا مو وطن دی، په دې وطن کې مو عزت دی او ټول به په شریکه باندې د افغانستان د آبادۍ او د افغانستان د پیشرفت لپاره کار وکړو. داسې وایي خدای دې باقي په وطن مصیبتونه تکلیفونه نه راولي او په وروستۍ کې به یوه لنډۍ ډالۍ کومه چې د وطن لیونۍ زویه خدای دې باچا که چې سلام لدې درغواړم. سلامونه ملګرو. دا چې په کونړ ولایت کې ناورین رامنځته شو، زلزله رامنځته شوه چې زموږ ګڼ شمېر هېوادوال شهیدان شو، ټپیان شو. همدې فار باندې دغه مشران راغلي وو، د کامې ولسوالۍ ملکان راغلي وو. دا چې په فرانسه کې د افغان بغدو ټولنه چې مشري پښتون کاکړ صاحب کوي او د محترم احساس درد صاحب او ګڼ افغانانو هلته مرسته کړې وه. نن د دوی په لاسونو باندې دغه مرسته کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې ته راورسېدله. دوی 1,00,000 افغانۍ راوړلې، زما په ولسونو باندې ویسي. له دوی نه ځانګړې مننه کوم. زه د یو همکار په حیث باندې، زه د یو ولنټیر رضاکار په حیث باندې له دوی سره یم او د دوی دغه مرسته به په شفاف ډول باندې اړمنو کورنیو ته رسېږي. هغه هېوادوال چې بې کوره شوي دي، بېداره شوي دي او هغه هېوادوال چې شهیدان شوي دي، د دوی دغه مرستې به اړمنو هېوادوالو ته رسوو. د دغه ملکانو نه ځانګړې مننه. کاریاب د چا مرستې نه ویشي، کاریاب به یوازې په ولنټیر ډول باندې، په رضاکار ډول باندې دغه مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسوي. دغه مشران به دغه مرستې رسوي. پیغام مې دا دی چې زما د ولسونو سره په دې وخت کې مرسته پکار ده. بدخشان دی، تخار دی او ټوله نړۍ ده، نو اسلامي هېوادونه دي او غیر اسلامي هېوادونه دي. موږ سره په دې بدو حالاتو کې ودرېدل، ان نړیوالو مرستې وګڼلې. د دوی دغه مرستې او دغه مېړانه موږ ستایو. دلته به د ملک صاحب به وغږېږي، تاسو به وینا وکړي، پیغام به ورکړي. زه د یو رضاکار په حیث باندې له دوی نه منندویي کوم، د محترم احساس درد صاحب نه او د پښتون کاکړ صاحب نه په دې برخه کې ځانګړې مننه. د افغان بغدو ټولنې مشر دی، مهرباني ملک صاحب، مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله چې دغه مرستې مونږ باندې راوړلې، مونږ نور هم خپګانه شو مرستې به انشاءالله سپېر حاله 1,00,000 افغانۍ مرسته مې راوړې ده او په آینده کې به نور هم چې نورې مرستې د دې وغل درې د ځپلو دپاره، د ټولو یتیمانو دپاره، د زخمیانو دپاره انشاءالله نورې مرستې به هم راجلبوو. مننه ډېره.